د کب لسمه د اسلامي امارت او امریکایانو ترمنځ د قطر په دوحه کې د مذاکراتو له څلورم تلین سره برابره ده. ورته وخت کې د لوګر ولایت اوسیدونکي د کب لسمه د هیواد په معاصر تاریخ کې د افغان مجاهدینو او په ټوله کې د مسلمه امت د بریا ورځ ګڼي او د هیواد ټولو اوسیدونکو ته د دې ورځې مبارکي ورکوي. یهود لسمه خو د افغانستان او د ټول مسلمه امت لپاره د بریا ورځ وه او دا ورځ داسې ورځ وه چې د افغانستان د اسلامي امارت د مجاهدینو په زور او مټ باندې ټول کفري نړۍ ماته شوه او په دې ورځ باندې د کفري نړۍ سره بیا تړون لاسلیک شو چې الحمدلله امریکا خپله ماته ومنله او د افغانستان د ازادۍ ورځ په دې باندې اخیستله چې افغانستان آزاد شو انشاءالله او په دې ورځ باندې کفار ضد حرکت شروع کړ افغانستان څخه وتله. ما امروز را به تمام مردم افغانستان تبریک میگم چون که او روزی است که یهود و نصارا از وطن ما شکست خورد. دیگه او روز خدا هیچ وقت نیاره. مردم افغانستان به آرزوی خود رسید، آرزوی 40 ساله خود. حالا ما از مردم خود خواستار هستم که از امارت اسلامی باید زیاد خوش باشند چون که این روز دیگه پیدا نمیشه. روز خوب است، مردم باید شکرانگی را ادا کنند. د لوګر ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس د کب لسمه په سیاسي برخه کې د اسلامي امارت د بریا ورځ ګڼي او اوسنی لاسته راغلی نظام هم د قطر مذاکراتو د بریا د مجاهدینو د سرښندنو او افغانانو د قربانیو ثمره یادوي. ولستم پیغام دا ده چې دغه تاریخي دوی په خپل ذهن کې وساتي او نسل پر نسل لا انتقال سي او ترڅو زمونږ د ولس په دې ذهن کې او د نوي نسل کې خصوصا د دې ازادۍ او د خپلواکۍ انګیزه دا موجوده وي او هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د خپلواک او اسلامي او شرعي نظام خلاف باندې سره ولاړ کړي. ولس مختنه دا ده چې نظام سره څنګه څنګه ودرېږي ترڅو نظام او ولس په ګډه باندې د افغانستان د رفاه او د ابادۍ لپاره کار وکړي. دا ویلو ده چې د افغانستان اسلامي امارت د قطر په دوحه کې له امریکایانو سره تر شاوخوا 13 میاشتو مذاکراتو وروسته د 1492 لمریز کال کب میاشتې په 10مه نیټه تړون لاسلیک کړ او د همدې تړون پایله کې د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونه له افغانستانه ووتل.